انډیوالان چې ګولو سپلۍ اغوستې دي ځان ته یې کالي اغوستي موږ نه کور کې یوګي شته نه کالي شته هېڅ شی هم نشته ده د خدای هیلې ته ناست یو مشر ورور نشته مشر ورور زه یم کارانتین ده هېڅ شی هم نشته ده سلامونه د میاخیل خیري بنسټ قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې ښه یاستئ زه یم مصطفی میاخیل درنو دوستانو واقعا چې په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات دي ډېر زیاتې ستونزې دي او زموږ افغانان ډېره د فقر سره مخ کړي دي داسې ستونزې چې د هغوی یادول او داسې پېښې چې د هغوی یادول کلونه وروسته هم د سړي زړه پرې ښیي دوستانو دا هغه کورنۍ ده چې د دې کورنۍ سرپرسته د یو زرنج په خاطر باندې په شهادت رسېږي کیسه به درته دا ګلالۍ ماشوم خپله وکړي ستا نوم څه ده رحمان الله په زور وغږېږه راځه کمرمنه رامخکې شه دا راولنو چې دی ټوله خپله کیسه وکړي ستا پلار څنګه شوي څو چا وازولې په څه خاطره په زوره وغږېږه دا اوښې د ورور خولۍ ته لاړم چې مازدیګر باندې چې په 4 بجو شمې په ورځ شو ماښام چې موږ زنګ ورته ووایه زنګ ورته ته خو موبایل یې نه وچیڅو د وخت کې موبایل ګل شو بس نور موبایل ګل شو موږ چې هغې ځینې راغلو ګرځېدو دغه 2 ورونه یو مور ګرځېدو ټوله ولسوالۍ ته خو نور وسه مو نه شوله کېناستلو مور ویله د خدای هیله ونیسئ او کېنئ جای په جای هېڅ د ولسوالۍ موږ ته زنګ ووهه چې تاسو خوا زرنج والا نه ده پیدا شوی څومره وخت بعده 9 بعده پیدا شو او ولسوالۍ خلکو موږ ته جسد په لاس کې راکړو اوسه پورې خلک دي بندیان دي اوس نو دوستانو 50 ورځې وروسته د دې پلار پیدا کېږي او هغه هم شهیده مړه خاطر د دې چې زرنج د لاره و دغه زرنج یې چلاوه زرنج ولاړ د تاسې وګورئ دوستانو دغه زرنج د چلاوه او په همدې خاطر نو د دې هغه تمه وه چې دا زرنج به ترې واخلي هغه هیله وه چې دا زرنج به ترې واخلي نو د دې زرنج به قیمت څومره و 50,000 1 لک روپۍ د 1 لک روپو د 50,000 روپو په خاطر دغه ګلالیان یتیمان شول دا تر اوسه پورې د سرپرسته دا یو کال کېږي دوی هغه مشکلات هغه ستونزې دغه دوه یوازې ځان تېروي سره پیسې چې لرئ که نه څه پیسو څوک درته راګټي اوسه ته څنګه یې ته ستا نوم څه ده ته څه شی غواړې له هېوادوالو نه څه غواړې ته مخ وګوره کامرې ته وګوره څه شی غواړې که خلکو نه جامې دې کړې اختر ته نه دې کړي تاسو جامې کړې اختر ته درنو دوستانو دا کورنۍ په واقعیت کې له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ ده له ډېرو زیاتو ستونزو سره دا خورکۍ دا وړه ماشومه او دغه 2 ګلالي د دې یو لاسنیوی په کار ده د دې یو لاسنیوی وکړه ځکه چې یو څوک دې ماشومانو ته پاتې شي نو د هغې به روژه ماتې سره کړي دا خورکۍ یوازې په ماته ویلې چې زه یوازې اوبه څکم او بس سبا که ګاونډیانو چای راویلېږي که نه بس ناسته یم قدرمنو داسې ډېرې کورنۍ دي داسې ډېر دردونه او غمونه لري هغوی خو دا کورنۍ هم یو له هغو څخه ده چې ډېر زیات د غمونو لاندې ده ډېر زیات دردونه لري ډېر زیات مشکلات لري مشکلات به یوازې تاسې حل کوئ تاسې خپله ووایئ ستا مشکلات څه شی دی د کور وسایل چې په کارېږي څه شته ضرورت لري زمونږ ورونو نه دغه غواړو دغه خواهش هم لري دغه مشکلات دي چې سرپرست نه ده دغه زوی ده د کاروبار نه ده مشکلات سخت دي نو یو مړی ډوډۍ ته حیران وي یو مړستیا ته حیران وي شی نه لرو کور روژه ماته دې څنګه ده روژه ماته یو مسلمان که راوړله خوري که نه یو چای مې ډوډۍ موډۍ او اوبو سره خوري ناست وي او خپله تکلیف هم لرې خپله تکلیف لرم قلبي هم لرم فشار هم لرم دا اوس هم مریض یم مشکلات دغه ټول مشکلات دي نو دغه مشر زوی دی ما دغه ده نو خامخا دوستانو چې سرپرستي دې دواړو ته پاتې شي دوی کوچنیانو ته پاتې شي نو مور به څنګه د زړه تکلیف نه اخلي
مور به څنګه د فشار تکلیف نه اخلي. دوستانو راځئ دا کورنۍ له مشکلاتو څخه وژغورئ. دا کورنۍ ستاسو مرستې ته اړتیا لري. زموږ د ټلیفون او واتساپ شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د دې کورنۍ لاسنیوی وکړئ، دا کورنۍ له دغه مشکلاتو څخه وباسئ. دا کورنۍ نو په ننګرهار کې ده او چې هر څوک غواړي د کورنۍ سره کومک وکړي، مرسته وکړي، لاسنیوی وکړي، دغو کورنیو ته اختر جامې او د اختر هغه کوم ضرورتونه چې د کورنۍ دي هغه پوره کړي. زموږ سره په اړیکه کې شئ، موږ به ستاسې مرستې تر دوی پورې رسوو. مننه که درمو دوستانو، خوښ اوسئ.